د خدای بخلي مشتاق مجروح یوسفزي په حواله د ښاغلي زبیر اسرت لیکلی نظم چې پکې هغوی د مجروح صاحب د مړینې نیټه د تبلیغ د مادې لاندې راوړې ده چې 1442 هجریم کال جوړیږي. نو دا نظم څه په دې ډول دی، راځئ چې سره یې واورو. د سحر سبا نقیب په ماښام لاړه، د پښتو ژبې نصیب په ماښام لاړه، لکه نمر ماښام شو تور د غریبانو، یو شهید شه بل غریب په ماښام لاړه. سیاهپوش د ژوند سحر غرمه ماښام شو، خوږ ژوندون په دا ترتیب په ماښام لاړه. د ګلونو چې وږمې ترې خورېدلې، له ګلشنه اندلیب په ماښام لاړه. کلندر له یې سباوون رڼایي یوړل، محقق شاعر ادیب په ماښام لاړه. د پښتو تبلیغ یې وظیفه وه، د تبلیغ په کال حبیب په ماښام لاړه. اساسه یې د تکل تحقیق تنقید و، په تکل تحقیق ادیب په ماښام لاړه. میرات مړي ډېر کارونه و لا پاتې، کوم یو کار ورته قریب په ماښام لاړه. یارانه په شلتالو خو بس وشوه، په تعمیر کې شه تخریب په ماښام لاړه. د زرکاڼي او ساهو پښتو لیکونکي بل مظلوم خوشحال غریب په ماښام لاړه.